د بغلان په سابق دودیز واده چې له یو نسل څخه بل نسل ته را انتقال شوی ساده ناوې او په هوټلونو کې د زیاتو لګښتونو خلاف ساده واده دا د بغلان د ولایت مرکز پلي خمري ښار یوه څنډه ده. د ناوې په اړه سندرې اورېدل کیږي او د واده والا راغلي څو ناوې کور ته یوسي. د ناوې پلرګنۍ د زوم کورنۍ ته چې له لرې پرتو ولسوالیو راغلي ډوډۍ چمتو کړې ده. د ډوډۍ له خوړلو وروسته د کلي ملا امام له یو شمېر سپین ږیرو سره یو ځای ځانګړې خونې ته ځي او د ناوې او زوم د نکاح مراسم پر ځای کوي. شما داد دادید به این جوانی په بغلان ولایت کې له زیاتو لګښتونو څخه د مخنیوي او یا هم د بېوزلۍ له امله خلک د هوټلونو پر ځای په کورونو کې ودونه کوي. د رضا په نوم د بغلان اوسیدونکي له پخواني دود سره سم د واده پر مراسمو ټینګار کوي. مصارف ساده باشه، هم دستور اسلام است که ساده باشه، مهریه کم باشه، همونقدر که ساده باشه همونقدر در آینده فامیل ها بسیار رابط نیک اصلا خوب هر قدر مصرف غذا بلند باشه و مو اندازه بعد از عروسی فامیل ها بینشان اختلاف پیدا میشه، اختلاف درونی یا اختلاف خارجی. از هر طرف به خاطر این اقتصاد مردم ضعیف است، دست به خودکشی و مثلا به این خاطر کلش مصارف غذا فی عروسی است. هغه زیاتوي د ډیرو او بې ځایه لګښتونو له امله زیات ځوانان د واده کولو توان نه لري او که چیرې مهریه او د واده مراسم ساده سي نو ودونه به هم په اسانه ترسره کیږي.